په دې هیواد باندې یو وارې 20 کاله د زور آزمایي، د قوت ښکاره کولو، د چاپو، د بمبار، د فشار، د بند، د شهادت دا زور آزمایي وسوه تر څو دا غیور ملت د ځان تابع کړي. الله تعالی یوه شانداره فتح راوسته. بیا د بندیزو فشارونه وو، بیا د کدرونو د ایستلو فشارونه وو، بیا په بانکي سیستم باندې فشار، بیا بندیزونه، بیا تبلیغات، بیا مظاهرې، بیا د بدنامۍ دسیسې. دا دوره هم الحمدلله تېره سوه. نن یې موږ تاسو وینو چې هغه منفي تعامل چې ځینو هیوادو یا ځینو نړیوالو درلود، نن ټول سوکه مجبوره کېږي اعترافونه کوي او مثبتې خواته راځي. تاسې به اورېدلي وي چې نړیوال بانک بار دا اعلان وکړو چې د افغانستان اقتصاد ښه لوري ته روان ده. په افغانستان کې تر ډېرو هیوادو ضروري او اولي توکو نرخونه ټیټ دي. د افغانستان پیسې ډېر ښه ثبات پیدا کړی ده. دا به م اورېدلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې اعلان وکړو چې افغانستان د فساد د مخنیوي په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی ده. دا هم اورئ چې ټوله دنیا اوس اعتراف کوي چې په نادر شکل، په خارق العاده شکل په افغانستان کې د مخدره موادو کښت بند سوی او راکم سوی ده. وروستی اعتراف هم نن و پرون د برطانیې د دفاعي کمیټې د مشر اورېدلی وي چې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه سوي دي، په افغانستان کې ثبات ده، په افغانستان کې امن ده، له افغانستان سره باید تعامل وشي، په افغانستان کې باید د برطانیې سفارت خلاص شي. موږ د دې څرګندونو هرکلی کوو. دنیا اوس حقایق درکوي، لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن سي د حقایقو په رڼا کې ومنله چې له افغانستان نه دنیا ته خطر نشته. نن دوی خپله دا اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي، د افغانستان کې د سرمایه ګزارۍ لپاره زمینه مساعده ده. دا ټول هغه مثبت لوري ته د افغانستان روانېدل دي او هغه د خارجي سیاست